الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د مخلوق د هدایت د پاره الله پاک 1,40,000 کم زیات پیغمبران را لېږلي دي او ورسره آسماني کتابونه هم الله پاک را لېږلي دي نو د پیغمبرانو سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پورا شوله نه پیغمبر علیہ السلام نه رستو بل پیغمبر نه راځي بس چې کم پیغمبران مخکې الله را لېږلي هم دقه پیغمبران دي نوې پیغمبر به بل نه جوړېږي د قیامت نه مخکې عیسی علیہ السلام به دنیا ته تشریف راوړي هغه سابقه پیغمبر دی نوې پیغمبر به نه وي دنیا ته الله را لېږلی کم وخته پورې چې الله غوښتله په دنیا کې موجودو او د هغې نه پس سره د روح او د بدن اسمانونو ته خېجولی دی بره دی نوجوان تللی دی او نوجوان دی او د قیامت نه مخکې چې راځي بیا به هم نوجواني عیسی علیہ السلام دنیا ته به تشریف راوړي لا واده نه دی کړی واده به کوي بچي به کېږي خو دا چې دا به جدید پیغمبر نه وي نوی پیغمبر نه زوړ پیغمبر دی پیغمبر نه خدای پیغمبري اخلي نه چې واپس به یې والي خو احکام به زمونږ د پیغمبر علیہ السلام چلی زمونږ قرآن شریف باندې به فیصلې کوي او زمونږ د پیغمبر علیہ السلام احادیث به ورته ټول یادي په هغې به فیصلې کوي خپل شریعت به نه چلی د عیسی علیہ السلام چې کوم خپل شریعتو به نه چلی زمونږ د پیغمبر علیہ السلام شریعت به چلی نو نوی پیغمبر بل نه راځي مثال په طور د پاکستان کې دی وخت کې 4 صوبې دي او د هرې صوبې ځان له گورنر دی نه د صوبه سرحد گورنر ځان لري د پنجاب گورنر ځان لري که د پنجاب گورنر د سرحد په دوره باندې راشي ولې څوک به څه وایي چې د سرحد دویم گورنر جوړ شو خو میلمه دی د پنجاب په گورنرۍ کې چې هغه سره څومره اختیارات دي په هغه ځای کې دي خو دلته د میلمه په حیثیت باندې راغلی دی د سرحد گورنر به مني او د سرحد د گورنر چې کوم قاعده او قانون دی په هغې به چلیږي نو عیسی علیہ السلام د خپل وخت پیغمبر وو اوس هم دی خو چې زمونږ د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې تشریف راوړي
ناغه با خپل پیغمبري نه چلی او زمونږ د پیغمبر علیه السلام په شریعت باندې با عمل په خپل هم کوي او په بل باندې به هم کوي. نو جدید پیغمبر نه راځي، د نبوت سلسله د رسالت سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پوره شوې ده. د آسمانی کتابونو سلسله هغه په قرآن پاک باندې پوره شوله. 104 آسمانی کتابونه دي، آخري کتاب چې د ټولو د پاسه پروت دی هغه قرآن پاک دی. نو قرآن پاک د تمام آسمانی کتابونو خلاصه او نچوڼ دی، او د دې ټول قرآن شریف خلاصه او نچوڼ دا په دې بسم الله او په دې سورة فاتحه کې الله را جمع کړ. اول په سورة فاتحه کې او د سورة فاتحه ټوله خلاصه او نچوڼ بیا په بسم الله کې دی. نو بسم الله لکه چې د تمام آسمانی کتابونو نچوڼ او خلاصه شوه، او دې کې ډېر زیات برکات دي په دې بسم الله کې. دې یوه بسم الله کې بے شمیره فیدې دي، برکتونه دي، خو په دروند نظر ورته وګوره، د قدر او د عزت په نظر ورته وګوره، نو په دې بسم الله کې ستا تمام هر څه پوره کېږي. او که بسم الله ته څه حاجت دی؟ که څوک داسې دی پکې څه ضرورت دی؟ بسم الله څه شی دی؟ نو که داسې د بې ادبۍ الفاظ وی او په زړه کې دا خیال راغی نو دی به د ایمان نه خلاص شي. د آدم علیه السلام دا پیدایش نړوان دی. دا ابلیس چې دی نو دی د فرشتو په ډله کې شاملو. ابلیس د فرشتو ډله کې شاملو، او دی به جنت ته ته په جنت کې هر طرف ته ګرځېدلې د سیلې کړې دي، خو په جنت کې یوه کمره وه او هغې کمرې ته جرنده پرته وه. شیطان هر ځای ته رسېدلی و خو دغه کمره یې لیدلې نه وه. اوس په دې کمره کې دننه څه دي؟ نو د ده خواهش و چې زه دا ووینم چې دې کمره کې څه وي. نو دا الله ته درخواست وکوي د دې کمرې راته اجازه وکړه چې دې ته دننه ورشم. دا ور بندې دا آزاد کو زه دننه ورشم. د ښکلی ځای د لیدو د هر چا شوق وي. بیت الله شریف د هر مسلمان د زړه خواهش دی چې وی ویني، او چې وی ویني نو بیا دا خواهش چې لږ دننه ورشمه، خو د هر چا د اختیار کار نه دی. د دنیا بادشاهان د هغه ځای د بادشاه په حکم باندې د بیت الله دروازه ورته کولو شي، دننه لاړ شي او په هغې کې مونځ وکړي، دعا وکړي. دا نور حاجیان دي د لرې نه تماشه کوي، نږدې ورځي پولیس والا ولاړې نه پرېږدي ورته. بختور وي چې دغې کوټې ته د مبارک مقام ته ورننوځي. نو دغسې د شیطان هم یو خواهش ښکاره کړي چې الله دا ښکلې کوټه ده او د بهر نه جرنده ده، بار نه وینم خو دلته ورتلل غواړم، اجازت وکړه. وی الله پاک ورته حکم وکړه چې 2000 کاله به عبادت وکړي نو بیا به دې وردننه کړم. نو دې شیطان په دې جنت کې عبادت 2000 کاله وکړو او د هغې نه پس اجازت وشو چې د دې کمرې ته ورننوځه. هغې کمرې ته چې ورننوته نو یو تختې وه، په هغې لیکلي و بسم الله الرحمن الرحیم. نور څه نه و، په یو تخته بسم الله الرحمن الرحیم. دا شیطان دننه وګرځي او بسم الله ولیده، په زړه کې هو دا 2000 کاله میله بیله دې دپاره دې کې څه دي؟ هغه بسم الله ته په دروند نظر اونه کتي چې له بیله دې له مې 2000 کاله تیر کړل، دی دې زړه کې راغلل. الله په زړونو خبردار دی چې د په زړه کې دا خبره راغله چې د بسم الله سپکاوی راغی، د الله په علم کې دی د دغه وخت نه کافر شو.
خو لا په خوله یې ښکاره کړي نه دي، نو د ده د کفر اعلان نه کېږي. نو چې کله آدم علیه السلام پیدا شو او الله ورله علم ورکو او بیا امتحان وشو، په امتحان کې فرشتې ناکام او آدم علیه السلام کامیاب شو. نو الله حکم وکړ فرشتو ته چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. نو فسجد الملائکة كلهم اجمعون، د ټولو فرشتو چې هر ځای کې وي په هر حال کې وي ټولو سجده وکړله. ټولو فرشتو سجده وکړله، خو د شیطان ونه کړله. ابا واستکبر، ابا د انکار وکړه د سجدې کولو نه، واستکبر ځان یې لوی وګڼه، وکان من الکافرین. د کان یو معنی ده چې و دی د کافرانو نه و، یا دویمه معنی ده چې شو دی د کافرانو نه. نو دا و دی د کافرانو نه، هغه د جنت کمرې ته چې ننوته د په تخته بسم الله لیدلی و، او هغه وخت کې هیله بیله دې دپاره 2000 کاله مې تېر کړي دي. هغه وخت کې دی کافر شو، د الله په علم کې دی د کافرانو نه و. کان من الکافرین، دی و د کافرانو نه. او چې آدم علیه السلام ته سجده ونه کړله، انکار یې وکړ، نو کان من الکافرین، صار من الکافرین، اوس دی د کافرو نه شو، یعنی اوس ښکاره شو، کفر یې ښکاره شو، که نه دی د پخوا نه کافرو. نو ده د بسم الله بې ادبي کړې وه، نو دی حد ته رسېدلی دی. نو بې ادبي به څوک نه کوي د بسم الله، او په دې کې ډېر زیات برکتونه دي، رحمتونه دي په دې بسم الله کې. بوتان د کافرانو خدایانو، غلط خدایان، باطل. نو دې کافرانو چې به کم کار شروع کو، نو د بوت نوم به یې واغشته چې د فلانی بوت په نوم باندې شروع کومه، بسم اللات، د لات په نوم شروع کوم، بسم المنات، د منات په نوم باندې شروع کوم. نو لات، منات، عزا، هبل، نائله وغیره دا د دې خدایانو. نو د دغې بوتانو نوم به یې اغشته چې د فلانی نوم، فلانی بوت په نوم باندې شروع کومه. نو چې کله اسلامي دور راغی، نو پیغمبر علیه السلام با د بوتانو د نوم په ځای باندې وی بسمک اللهم، یا الله ستا په نوم باندې شروع کومه، بسمک اللهم، یا الله زه شروع کومه و ستا په نوم شروع کوم، د بوتانو په نوم باندې شروع نه کومه. نو صحابه کرامو چې به څه کار شروع کو، نو به وی چې بسمک اللهم، الله ستا په نوم باندې شروع کوم. دا ابتدائی دورو. بیا وروسته قرآن پاک کې بسم الله نازله شوله، بسم الله الرحمن الرحیم. نو پیغمبر علیه السلام د بسمک اللهم په ځای باندې بسم الله الرحمن الرحیم ویل شروع کړل، په خپله هم، په وینا کې هم، لیکلو کې هم، او صحابه کرامو ته تعلیم ورکړه چې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وایئ. کم یو کار چې بغیر د بسم الله نه شروع شو، نو دغه کار کې به خیر او برکت نه وي، دا کار به لنډې بوچې وي. چې بغیر د بسم الله نه کم کار شروع کېږي، دا کار لنډې بوچې، دا بې برکته کار به وي. نو که په یو کار کې برکت غواړې، نو هغې دپاره بسم الله به مخکې ووایې، نو دا کار به برکتی شي. خوراک چې کې، نو دې کې به بسم الله ووایې، نو ستا دې خوراک کې به دومره خیر او برکت راشي چې ستا بدن کې به طاقت پیدا شي، او د عبادت شوق به دې ورسره پیدا شي. عبادت به اخلاص سره کې، دا به د بسم الله برکت وي. خو انسان کمزور دی، غفلت پہ راځي.
که یو انسان خوراک ته کېناسته او دنه بسم الله ای روا او دې منځ کې ور یاده شوله اوس به بسم الله وایي بسم الله اوله و آخره د الله په نوم شروع کوم د اول نه هم او تر اخر نه هم مخکې رستو هر ځای کې زه د الله په نوم باندې شروع کوم اوس هغه تلې برکت به واپس راشي پیغمبر علیه السلام ملګرو سره طعام ته کېناسته او یو بانډې والا سړی راغی لکه چې چا رازغلولی داسې تیز راغی یا چا راښکه چې راځه شابه راشه او په خوراک کې لاس کېښوده بسم الله ونه ویله پیغمبر علیه السلام فورا د هغه لاس ونیوه وی بسم الله ووایه هغه بسم الله وویله لږ ساعت پس یو ماشومه جینۍ راغله هم دقسې تیز رفتار کې راغله لکه چې چا راخ کله چې راشه دې ته یا چا روزغلوله او چې څنګه راغله هغې په طعام باندې لاس کېښوده فورا پیغمبر علیه السلام د هغې لاس ونی وی بسم الله ووایه طعام وخوړی شو نو پیغمبر علیه السلام وفرمایي چې دا دوه کسان شیطان راولېږل دا سړی او دا ماشومه شیطان راولېږل چې د طعام کې بغیر بسم الله شروع وکړه چې برکت ته نه شیطان واخلي او دا کوم مسلمانان طعام ته ناسي چې دې ته برکت حاصل نشي وایي ما د دواړو لاس ونیوه چې هغه شیطاني حرکت اپورته شي او دې طعام کې الله برکت واچي او د دې خوړونکو خلکو په بدن کې طاعت او طاقت پیدا شي د الله طاعت تابعداري وکړي د دې بسم الله کې برکت دی او داسې رضام خو ټول خلک کوي او نیت ولا کول پکار دی او که نه بسم الله ورته ویل پکار دی او که نه نو نیت به کې چې ته اودس چې رضام کې نو مخکې نیت وکړه څه نیت به کې دا اودس چې رضام دی له کومه چې دا مونځ کول راته روا شي به دا زړه کې راوسه دا دی نیت دی اودس کومه دې دپاره چې مونځ کول راته روا شي ځکه بغیر د اودس نه مونځ روا نه دی نو اودس دی له کوم چې مونځ کول راته روا شي تیمم چې کې نه هغې کې څه نویتو ان اتیممه نیت کومه قصد او اراده کوم ان اتیممه چې تیمم وکم تیمم څه لکم لرفع الحدث چې بې اودسي لرې شي ولإستباحة الصلاة مونځ کول مباح شي دې له تیمم کې تیمم کوم دې دپاره چې مونځ کول راته روا شي بې اودسي رانه لري همدغه الفاظ که په اودس کې ووایې نو هم ټیک دی نویتو ان اتوضع نیت کومه قصد اراده کومه ان اتوضع چې د اودس کومه لرفع الحدث چې بې اودسي رانه لرې شي ولإستباحة الصلاة مونځ کول راته روا شي که دا الفاظ ګرانې نو ساده پښتو کې خو ویلی شي چې د اودس چې اراده مانځه دپاره کومه دغو نه خو بنده ویلی شي په زړه کې دی وایي په خولې دی وایي اودس چې اراده کوم مانځه دپاره دا دې نیت شو اوس به بسم الله ووایې د بسم الله برکت دی دا دی چې بغیر بسم الله ته کوم اودس چې اراده کې نو دا کم اندامونه چې دی ووینځل بس دقه پاک شو خو چې بسم الله دی ورسره وویله نو د دې برکت دا دی چې د سر نه خپو پورې ټول بدن دی پاک شو د سر د ویښتو نه د خپو د قچو ګوتو پورې ورسېږه هر جز د بدن دی پاک شو دا د بسم الله برکت شو بسم الله وایا دې کې به الله پاک خیر او برکت درکوي درله هر کار چې شروع کوې نو بسم الله ووایه کور ته ننوځې نو بسم الله ووایه کور نه راوځې نو بسم الله ووایه چې کټ ته پرېوځې نو بسم الله ووایه کور کې ډیوه مړه کې بله په وراړ د هغې مړکول کې بټن وی نو بسم الله ووایه د دې بسم الله برکت به ته ووینې ستا ژوند کې ټول خیر او برکت دی ګوره د نوح علیه السلام زمانه کې یو عظیم طوفان راغی او ټوله دنیا پکې ډوبه شوه
خو د نوح علیه السلام مرګري په کشته کې چې ناستو هغوی بچ شو هغوی بسم الله ویلې وه هغه وخت بسم الله دا و چې بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور رحیم ته هم هر کار چې شروع کې په بسم الله یې شروع کا امید ده چې ټول کارونه به الله پاک ډیر خیر او برکت سره تر سره کی تفسیر کبیر لیکلی عیسی علیہ السلام په یو قبرستان باندې راغی یو مړی قبر کې عذاب کې مبتلا یې ولیدو او څه موده پس بیا په دغه ځای چې راغی هماغه مړی خوشحاله و نو عیسی علیہ السلام د الله پاک نه تپوس وکړو چې دې بنده باندې مخکې ډېر تکلیف و اوس دا راحت دی نو دا ولې وی الله پاک ورته وفرمایل چې د ده ماشوم بچی اوس استاز ته کېناست او بسم الله یې ویلې ده نو چې د ده ماشوم بچی په ماشومه ژبه ما په الله رحمان رحیم یادوي او زه د دې ماشوم پلار له عذاب ورکوم نو ما له حیا راځي ته ماشوم د بسم الله د برکته مې وله دا پلار وبخو ماشوم لا پسې پوهېږم نه خو بسم الله یې ویلې ده د ماشوم د بسم الله دا برکت دی چې پلار یې د عذاب نه الله پاک بچ کړی دی فرعون ظالم بادشاہ د خدای دعوه نه وه کړې دغه زمانه کې ځان له یو محل جوړ کړو د هغې په دروازه بهر یې ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم د هغې نه وروستو سرکشي زیاتېده تر دې حده وی زه خدایم انا ربکم الاعلی موسی علیہ السلام الله را ولیږه او ډېره موده وعظ او نصیحت یې ورته وکړه خو په ده اثر ونه شو نو موسی علیہ السلام الله پاک ته عرض وکړه وی یا الله په دې سړي مې ډېر محنت وکړ خو ما ته د کې هېڅ خیر هم نه ښکاره کېږي وی الله پاک ورته وفرمیل موسی علیہ السلام ته شاید چې ته د ده د هلاکت سوال کې ته د ده د ظاهري کفر ته ګورې خو د کور په دروازه بهر بسم الله لیکلې ده زه هغه بسم الله ته ګورم څنګه یې هلاک کم کور کې بسم الله لیکلې ده د تفسیر کبیر والا وایي وی د یو کافر د کور په دروازه بهر بسم الله لیکلی هغه نه هلاکېږي د مسلمان په زړه دننه بسم الله لیکلی د څنګه به هلاک شي چې په زړه دننه بسم الله د چا شته نه هلاکېږي که د دنیا وي او که د آخرت وي هر قسمه تکلیف وي د هغې دپاره د بسم الله وظیفه شروع که انشاءالله د بسم الله د برکته به د الله پاک بچ کوي د روم یو بادشاه او د هغه په سر باندې درد و چې په هېڅ طریقه باندې هغه نه جوړېده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یې خط راولېږه چې ډېر تکلیف دی راته څه طریقه راته وښیه وی عمر رضی الله تعالی عنه یو ټوپۍ جوړه کړه په هغې کې دننه بسم الله لیکلې بند کړله ټوپۍ ورولېږلې دا په سر که چې څنګه یې ټوپۍ په سر کېښودله درد یې قلار شو جوړ شو چې کله یې ټوپۍ لرې کړله نو بیا پې درد و چې ټوپۍ په سر کړه بیا ټیک شو نو هغه وی دې کې تعجب دی دې ټوپۍ کې څه چل دی چې په دې باندې زما سر خوږې ښه کېږي ګوتې پې والي یو ځای کې داسې غوټه غوندې ښکاره شوې دې کې دننه سیدي چې ویس پړله په هغې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم نو د بسم الله د برکته دا ظاهري بدن کې چې کومه بیماري ده هغه هم الله پاک ښه کړې ده او که د جهنم عذاب نه بچ کېدلي نو هغه هم په بسم الله دي علیها 19 سأصلیه سقر وما ادراک ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر علیها 19 د دوزخ حال الله بیان کړی دی چې په دې 19 فرشتې داروغګانې دي نگران فرشتې دي دا 19 مشرانې دي او د دې ما تحت بلا تعداد نور فرشتې هم شته نو کم بنده چې په اخلاص باندې بسم الله الرحمن الرحیم ویلی دی وی دی به د دوزخ د 19 فرشتو د گرفت نه الله پاک بچ کوي نو بلا تعداد فواید په دې بسم الله کې شته یقین غواړي الله دې زمونږ او ستاسو یقین پوخ کړي سبحان
دا اللہ پا مخلوق کے دا پیریان او بنی آدم دوارا اللہ پاک دا خپل عبادت دا پارا پیدا کری دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پاک فرشتے اغوی عبادت کئی خو پاغوی امتحان وغیرہ حسم نشترے او دا اغوی عبادت دا سرے لکا منگا چه سا اخلو نو پا دے سا اغشتو کے حیث قسم تکلیف استڑے والے ستومانی منگ نمحسوسو سا اخلو نو دا فرشتے عبادت کئی دا سرے لکا چه اغوی سا اخلی دا اغوی عادت جوڑ شوی دے او یو ضرورت جوڑ دے دا سا اغشتر زمان ضرورت تے کمنگ سانالو نو بس مڑ بشو نو دا فرشتو دا یو ضرورت تو دے عادت تے ہر وقت بس اغوی عبادت کے لگیاری او کم کارے چے وطاوالا کڑے آغا کار خوب پورا کئی کم فرشتے تا چے کم کار حوالا دے او مغا کار کئی او بل کار بیا نشی کولی بعضی ذمواریانی ورکڑی شیوتا انسان پا بدن کے سترگا دا نو دا سترگا لیدل کئی دا خدای پاک لیدو لجوڑا کرن اور ایدو لینا لجوڑا کری نکر یو بندہ غوگونا کانیوی اگوی زا پسترگا اور ایدل غوارم نا پسترگا اور ایدل نکیگی لیدل با پی کیگی کدے یو سڑی سترگی رندی وی اگوی زا پا غوگو لیدل غوارم نو غوگ لیدل نکی نو غوگ بزرگونا آوازونا ووری خو لیدل نکی او سترگی بیشمیر سیزون وینی اور ایدل نکی دا فرشتے چی دین پا کم کار اللہ لگوری بس و مقی کار کدیر تکڑا دی او بل کار عادت وی ڈیوٹی ندا بس اگر نشی کولی نو دے انسان تا خدا پاک دیر کارونا ورکڑی دی او آغی کارونا لے طاقتم ورکڑی دی نو اس کدے اغا کارونا برابر کی نو دا اللہ حکم امنا او که اغا کارونا نبرابری نو دے دا اللہ حکم نمانی نو دے انسان تا اللہ پاک سا حکمنا حوالہ کرل او اغا حکمنا منل دا 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 پارا دا اللہ عبادت تے نو دا عبادت چی بندہ کئی نو دیلا دا علم ضرورت تے یو کار با علی کے چی پی پوئشی چی پی نپوئی گی نو سبوں کی نو دا علم ضرورت شتا عبادت با او پی جنے پا کم سیز بانے اللہ رضا کی گی پا کم بانے نرضا کی گی اگا او پی جنا دا غیر طریقہ کار او پی جنا نو اول علم دے اس کم عبادت چی در بانے فرض دے نو دا اغی عبادت علم فرض دے او کم عبادت چی در بانے واجب دے نو دا اغی علم واجب دے او کم عبادت چی سنت دے نو دا اغی ذکر او دا اغی علم ہم سنت دے پورا معلومات چی ہر سجدہ کے نو دا علم فرض کفائی دے او دا سرسری لگ لگ دا ضرورت علم زدہ کول دا پا ہر انسان بانے فرض دے دیتا فرض عین وی منز کے نو منز با پیجنے روجنی سے روجہ با پیجنے حج لزید در بانے فرض شو نو دا حج مسئلے زدہ کول دا در بانے لازم دی خو پورا مسئلے زدہ کول دا پا ارچا لازم ندی دے یو علاقہ کے با یو بندہ دا سیوی جاغتا بدا طول مسئلے یادی وی پا یو علاقہ کے دا دے طول مسئلو دا پارا یو بندہ نو دے فرض کفائی دا مطلب دے چھ پا یو علاقہ کے دا دے طول مسئلو پورا عالم نی نو دا طول علاقہ با پی گناہگار ای او کنا یو عالم پا یو علاقہ کے دا شو
چې د دې ټولو مسلو د خلکو ضرورت او دی به تپوس کوي هغې به جواب ورکو نو دا فرض کفایي دی او د یو کس په وجه د ټول کلي غاړه خلاصه ده. او فرض عین دا دی چې هر یو بنده به ځان پوهی په ما مونځ فرض دی، روژه را باندې فرض ده، که مالدار یم زکات را باندې فرض دی، که نور را سره مال ډېر و حج را باندې فرض دی. نو د دې دا سرسري علم دا په هر یو کس فرض عین دی. نو عبادت چې کې نو اول به پیژنګلو کې د فرض علم فرض، د سنت علم سنت، د واجب علم واجب. اوس چې کله علم د ته حاصل شو نو د علم نه پس به پې بیا عمل کې، علم نه رستو عمل دی. او چې په کوم علم باندې عمل اونکې نو دغه علم دی بالکل بې فایدې دی، بلکې دا د نقصان دی. چې علم در سره او عمل پې نه کې نو دا علم د ډېر لوی نقصان دی. او د داسې علم نه پیغمبر علیه السلام وی پناه غواړئ. علم لا ينتفع به، داسې علم چې د هغې نه فایده نه حاصلېږي، یعنی عمل پې څوک نه کوي یا د هغې خلاف عمل کوي، نو داسې علم وبال دی. شیطان سره ډېر لوی علم اوس هم شیطان سره ښه علم شته چې کم فن کې وی نو د شیطان سره هغه علم شته، خو د هغې علم خلاف عمل یې کړی نو الله د خپل دربار نه وشړه. شیطان سره مهارت دی د هر علم. یو سړی د کپړې کاروبار کوي نو د دې کپړې په کار د بجازي ښه پوهېږي. موږ پې دونه نه پوهېږو، خو خرابه کپړه دا موږ دونه نه پېژنو. یو مرکري بله پراته ولګوي نو یو خراب شي نو هغه راته ښکلي کړي، دوکه کېږو پې. دکاندار یې دروازې په رڼا، د لور په رڼا، د سپومې په رڼا، د بلب په رڼا هغې یې ښه پېژني. خو دا شیطان د نه بیا هوښیار دی. د چې کله د دې بجازي د مرګ وخت را نږدې شي، ځلکدن شي، نو دا شیطان ورته د بجازي په شکل کې راشي او خبرې اترې ورته داسې شروع کړي لکه چې دې ګاک سره لګیایي، نو د ګاک او د خبرې په هغې کې تېرې باسي، آخر کې ایمان هم واخلي. داسې بل یو فن والا چې هغه په خپل فن کې ماهري، نو دا شیطان هغه له هم په هغې طرز کې راشي. هر کاروباري سره د خپل کاروبار علم دی او هغه علم کې شیطان ښه مهارت حاصل کړی دی او ځنکدن کې ولا راځي. عالم له چې راځي نو دا شیطان ورته د یو لوی عالم په شکل کې راشي او دې د علم خبرې کوي، نو دې ځنکدن وخت کې ورته دا شیطان د علم په رڼا کې خبرې شروع کړي او په هغې علم کې دوکه کوي. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم و. د فلسفې علم، د منطق علم دا ورسره ډېر زیات و، علم کلام. نو د سره د الله په وحدانیت باندې، د الله په یووالي باندې سل دلایل عقلي و، د خپل تیار کړي و عقلي دلایل. وی د باندې د ځنکدن حال راغی، نو شیطان ولا راغی او باس یې ورسره شروع کو. وی دا هر څه چا پیدا کړي؟ وی دا الله. نو الله په وجود باندې کم دلیل در سره دی؟ نو چې د کم د علم په رڼا کې دلیل وي، شیطان په هغې اعتراضونو کې دی که دا غلطی دی، دی که دا غلطی دی. غلطیان یې داسې کړي چې فخر الدین رازی غلطي ومنله، زما دلیل ګډوډ شوی. چې خدای شته نو یو دی، نو وایه په یووالي څه دلیل دی؟ نو هغه یو دلیل به وي او شیطان سره دومره علم دی چې د یو لوی عالم هغه دلیل به کمزور ثابتو.
نو داسې شمېرې کو 1 2 3 شل دېرش دلایل یې ویل او هر دلیل فخر الدین رازی شیطان کمزور ثابت کو. فخر الدین رازی سره فکر چې خدای ما سره خو د شمیر دغه 100 دلایل دي 100 دلایل دي، نو چې دې پر یو داسې اعتراض کوي ما سره به دلیل ختم شي نو څه وکوم. د خپل پیر او مرشد نجم الدین رحمت الله علیه هغه ته کشف وشو چې فخر الدین رازی سره شیطان بحث شروع کړی دی او یو دلیل ولا ټول ټوټه کو. الله پاک د بعض بزرگانو ته کشف او کرامت ورکي، نو دغه مرید ورته اوخو او د دې اړخ نه د دزړه کې الله ورواچول چې فخر الدین له आवाज ورکا او ورته ووایه چې زه بې دلیله الله یو منم، بې دلیله الله یو منم. دا आवाज د ده د خولې نه ووته او فخر الدین رازی ته ورسېده او هغه شیطان ته ویل وی زه الله بې دلیله یو منم. وی شیطان چغی چې ای دا بے دلیل بس دلیل ورته ویم اوس په دې کې څه ویم. نو شیطان سره دومره علم چې فخر الدین رازی غوندې لوی عالم هغه پړ که په آخره کې که د الله د طرفه امداد نه وي نو فخر الدین رازی یې خویولی وی گر به استدلال کار دین بودی فخر رازی رازدار دین بودی. کچره په دلیلونو د دین باندې کار کړي نو فخر الدین رازی اب د دین رازدارو، خو په دلیلونو کار اون شو د الله پاک په فضل باندې ته نه بچ شو. شیطان سره ډیر لوی علم دی خو عمل وسره نشته، نو چې عمل نشته الله د خپل دربار شړلې دی فاخرج فانک رجیم اوزرکشا الله او شړوي راټو. نو اول علم دی ورپسې عمل دی. نو صحابه کرامو با چې د پیغمبر علیه السلام نه سجده کول نو فوراً به په عمل کو. هر صحابي خو پیدایشي عالم نو بلکې زلمی سړی به او تر اخره پورې په هیڅ هم نو خبر، د دنیا په کار به پوهېده خو د دین په کار په هیڅ هم نه پوهېده. و چې پیغمبر علیه السلام ته به راغلل او پیغمبر علیه السلام به ښکلې ښکلې یو څو خبرې وکړلې نو دغه خبرې چې د ذهن ته به ورورسېدې دی به په دغه خبرو عالم شو او چې څنګه به عالم شو نو فوراً به عمل هم شروع کړ. نو علم سره فوراً عمل دا د صحابه کرامو کارو. نو د علم او د عمل د دواړو په یو ځایوالي باندې هغه صحابه کرام چې بالکل بے علم وو هغه د دنیا لپاره رهبر جوړ شو. د تمام دنیا در قیامت پورې د تمام دنیا د خلکو لپاره رهبران جوړ شوي دي. دا پس د پیغمبر علیه السلام په ښکلی صحبت علم ورسره عمل. نو علم با عمل په دې باندې الله پاک ته بنده ورنږدې کېږي. خو اوس د یوازې علم او عمل باندې کار نه دی بلکې علم او عمل سره اخلاص پکار دی. دا اخلاص څه شی دی چې ته کم کار کې نو ته په زړه کې دا ووایه چې زه دا د الله د رضا لپاره کوم مانه په دې باندې الله رضا شي. نو که د الله د رضا لپاره کار دی وکړه نو ستا د علم او د عمل کې برکت واچولی شو، ته په الله ته نږدې شولې. او که نه ستا په د عمل کې د دنیا څه بله وجه وه نو ستا علم او عمل دواړه بیکاره شو. یو ساده سړی و، ساده مسلمان، په دې پوهېده چې شراب حرام دي. یو ځل د یو بادشاه لپاره شراب را روانو د بهر ملک نه او یو سل چاټې وي چې دا بادشاه او د بادشاه ملګري به دا خاص شراب سکي. وی دې سړي ته پته ولګېده چې دا شراب روان دي او بادشاه له روان دي. نو ده وی ها دا شرابو دا خو الله او د الله رسول منع کړي دي دا حرام
زه به ورته ګورم او دا شراب به باچا له دې هغه به څکي نور ملګري به یې هم څکي. دا زه مسلمان پس شوم، د پیغمبر علیه السلام امتی پس شوم چې زه د ناروا وینم او منې کوم دی نه. جوړ ورغې دې ته ګوري نه چې دا د بادشاه دی، دې سره به سرکاري کسانی زما وال ټکول وی، جرمانې او سزاګانې وی، دې ته نه ګوري. ورغې او بس یو چاټی ماتئ یو کم 100 چاټی د شرابو هغه ماتې کړلې. آخري چاټی روغ یې پرېښودله، ماته یې نه کړله. دې کې د حکومت کسان رالل، بادشاہ ته الوی بادشاہ حکم وکړ سړی ونیسئ گرفتار کړئ، مال یې راولئ. سړی یې راوسته بادشاہ ته یې پیش کړ. بادشاہ د شرابو عادي و خو مسلمان و. تپوس یې ته وکړ وی زما شراب قیمتي تا چاټی ماتې کړي دي او هغه دې اړولي دي، دا دې ولې کړي دي؟ هغه ورته وایي زه مسلمان یم او تم مسلمان یې، په تام حرام دی په مام حرام دی، شراب مالم حرام تالم حرام. او ما خپل دینی غیرت باندې شروع کړې ده او شراب مې دله توی کړي دي. نو هغه ورته دا خو ستا دیني غیرت و چې دا یو کم 100 چاټی دی ماتې کړو، شراب دی وړ خو دا یو دې پرېښې ولې ده؟ دا 100 چاټی دی ولې نه ماتوله؟ نا سړی ورته وی ما چې یو کم 100 چاټی ماتې کړې، وی دقه وخت کې زما په دې دماغ کې یو نشه را پیدا شو چې زم دومره لوی سړی یم چې د بادشاه د شرابو چاټی مې ماتې کړې، زم دونه لوی یم. وی دقه ځای کې مې بریک ولګو چې دا 100 چاټی چې دی که خو ستا د نفس سره الله دا یو کم 100 چې د ماتولې نو دا د الله رضا دپاره ماتې کړي، خو دا 100 چې ده نو دی که ستا په نفس کې غرور راغلی دی، تکبر را چې زم دومره یما چې ما د شرابو چاټی د بادشاه ماتې کړي. وی بس دا یو مې په دې پرېښې ده. وی بادشاه د ناراض کېدو په ځای باندې ډېر خوشحاله شو چې دې مسلمان کې اخلاص دی، چې داسې کړي دی په اخلاص کړي دی. اخري کې اخلاص نو هغه نه دی ماته کړي، اخري چاټی ماته نه شوله، اخلاص پکې نو، د خپل نفس یې څه پکې راغلله. لکه داسې یو بنده عمل کوي نو په دې عمل باندې دی الله ته نږدې دی، او که نه دا خلک وایي چې رد دی دومره تکړه دی او دونه پهلوان دومره د تورې کار ده کړی دی، نو په دې عمل دله هیڅ ثواب الله پاک نه ورکوي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د یو کافر سره میدان جنگ کې انخته دی او اخر کې کافر را اوپرځاو او د پاسه پې ناست دی او توره ورسره ده او سټ ترنه پرې کوي. او دغه وخت کې هغه کافر د لاندې نه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مخ لاړې توکړلې، هسې مړ کېده نو نور به یې څه کول؟ وی د مرګ نه زیاتي خو نور را سره څه کولی نه شي، خو چې لاړې توکړلې نو علي رضی الله تعالی عنہ د هغه نه پاڅېده، نور ورته هېڅ هم اوس نه وایي، نه څوک څه پیړه کوي او نه ورپسې توره راړئ چې اوس دې وجنمه تا په ما لاړې توکړي دي، چې پاڅېده اړخ ته ودرېده. نا کافر وتی تا خو زه وجلمه او د ما د پاسه ناست وې او توره دې راوویسته چې سر رانه پرې کې، نو دا اوس رانه ولې خوش تا ته چا څه ووی چې دې پرېږده؟ د چا په سفارش دې پرېښودلمه؟ زه خو څوک وینم نه چې زما سفارش یو کو زه یې درنه خلاص کړم، ولې مې وژنې نه څه چل دی؟ هغه ورته وایي اوسه پورې چې ته ما را پرځولې وې او ته ما وجلې نو ما د الله د رضا دپاره وجلې، خو چې کله تا زما په مخ لاړې را توکړلې دغه وخت کې زما د خپل نفس غصه تا ته را پیدا شوه چې تم دومره شوې چې ته اوس په ما لاړې توکې، نو ما د قار دونه راغی چې زه تا وجنمه. خو ما وایي چې د قیامت په ورځ به راته الله وایي چې دا خو یې په تا لاړې توکړې، نو د خپل نفس بدل دې ترې اخیسته، نو دا خو تا ځان له وجلې ما له دې نه دې وجلې.
نو ستا په وجلو مال ثواب نو مال عذابو. نو اخلاص دې ته وایي چې کم یو کار کې نو دې لپاره وکړه چې ما الله ویني او په دې معنی الله خوشحالیږي یا معنی خفه کېږي، الله رضا کېږي یا ناراضه کېږي. طالون یو نیک بندو او بادشاہ طالون نومیو، دیندار بادشاہ او یو یتیم چاوله ورکو، دا هغه یتیم نومو احمد. نو هغه ماشوم د طالون واغشته او دا هغه پرورش او تربیت هغه شروع کړله. داسې لوی که لکه خپل ماشوم بچی چې څوک لویوي، مینه ورسره کوله. طالون د بادشاه په کور کې احمد د ځان سره لوی که. طالون بادشاه احمد یې ځان سره لوی که او احمد د ماشوموالي نه احمد یتیم په نوم باندې مشهور شوی چې دا یتیم دی، احمد یتیم. یو ځل بادشاه دربار ته لاړه، د هغه یو خاص کمره وه د بادشاه، کور طرف ته هم دروازه وه، بهر طرف ته هم دروازه وه، او په دغه دروازه کې په دغه کمره کې دننه د بادشاه څخه خاص شی پاتې شو او د دربار نه طالون احمد یتیم راولېږه، چابي ورکړه ور بشي د بهر نه به ور کولو کې او زما په دغه کمره کې فلانې شی دی هغه مال راوړي. احمد یتیم راغی او چې څنګه د کمرې هغه ور کولو که ورننوته نو ویې کتل چې دا طالون بادشاه ښځه او پردی سړی ورسره په بد کار لګیا دی. خاوند خو دربار ته تللی دی خو پردی سړی یې ولیده غلط کار شروع دی، د سترګې ښکته کړلې، سړی وتښتېده. چې سړی وتښتېده نو ښځه پاتې شوله، نو ښځه فورا راله دله په خپو پرېوتله او مینت او زاري شروع کړه او دله دعوت ورکړه، وی کم کار چې دغه سړي که هغه ته وکړه. احمد یتیم ته وایي ته دا کار وکړه. اوس احمد یتیم چې دی هغه وایي چې طالون زما محسن دی، زه ماشوم لوی کړلم او زما پرورش او تربیت کړی دی، ما سره ښېګړه کړې ده، نو زه داسې غلط کار وکړم. دا کار اسم حرام دی، خو د یو خپل محسن سره داسې کار کولو دا نورم سخته ګناه ده، وی زه دا کار نه کوم. نو یو خو د غلط کار نه ځان بچ که او دویم یې دا کار وکړه چې طالون زما محسن دی او که زه د دې خبرې ال ووایم نو د هغه زړه ته به درد ورسېږي، او بل دا چې دا ښځه هم یو مسلمانه ده خو ګناهګاره ده، نو پرده یې پرې واچوله، سړی یې وپېژنده په هغې هم پرده واچوله، هېڅ غږ یې ونه کړ، خاموشۍ سره وخت تېرېږي. اتفاقی طالون د خپل ښځې طرف ته توجه کمه شوله، نو ښځه په زړه کې شیطاني خیال یې راغی چې دا سړی ما ته توجه نه کوي، نو دا به احمد یتیم ورته ال ویلي وي، نو ځکه ما له ډېر لفټ نه راکوي. خو احمد یتیم چې څه لیدلی دي څه خبرې اورېدلې بس په زړه کې دننه داسې ایښي دي لکه مړی چې قبر کې کېدی او بیا څوک نه ګوري. د دې خبرې ذکر چاته هم نه دی کړی، خو د ښځې زړه کې شیطاني خیال راغی چې سړی راته ښه نه ګوري، نو دا به ورته احمد یتیم به ورته ویلي. نو خپل زړه کې یو منصوبه جوړه کړله
او بادشاہ ته وی ځان ډېر غمجن ښکاره که او ته چې ولې خپې وی خپه به نیمه چې احمد یتیم تا په خپل کور کې لکه د خپلو بچو لوی که او ته نه وې او هغه په ما باندې حمله وکړله خو ما تې ځان بچ که زما په عزت یې لاس پورته که خو ما تې ځان بچ که دا تا په کور کې لوی که نو داسې کار یې راسره کو د طالون په زړه کې راله چې هو یو ځل خو ما چابي ورکړو چې کور ته لاړ شه زما کمرې نه فلانې شي راولم دقه ورځ باندې به دا کار دې کړي که نه د هغه په زړه کې یو جوش را پیدا شو چې ښه ما در سره ښه وکړله نو ته ما سره داسې کوې چې زما په کور حمله کې جذباتو کې راغلی دی او یو سرکاري سړی هغه ته وی چې تاله به زه یو سړی را لېږم یو لوښی به ورسره ای او تا ته به وایي چې بادشاه دا لوښی راکه دا د مشکو ډک که نو چې کله دا سړی تاله راشي نو ته به د هغه نه سر قلم کې او په دغې لوښي کې به یې کښېږدې او ماله به یې راولېږي نو طالون په دربار کې ناستو احمد یتیم د معمول مطابق راغی بادشاه سره ملو شو او بیا بادشاه یو لوښی راواغشته احمد یتیم ته وایي چې فلاني له به لاړ شي او ته چې دا لوښی د مشکو ډک که او راکه دی خو خادم دی د محسن احسان منی فورا لوښی یې واغشته د دربار نه روان شو او دغې خاص سړي له ورځي په لاره کې هغه سړی مخې له راغی چې د بادشاه د ښځې سره ناجایز تعلق و وی احمد یتیم چرته روانې وی بادشاه صاحب دا لوښی راکه چې دا غفلاني له یوسه او ورته چې دا د مشکو ډک که ورایې که مشک خو ډېر قیمتي دي د دغه سړي په زړه کې رالل چې احمد یتیم له دومره مشک ورکوي ماله دی راکي که نه وی دا خدمت به زه وکړمه راکه ماله لوښی احمد یتیم لوښی دغه سړي له ورکړ اوس هغه سړی خاص سړي له ورغی وی بادشاه را لېږلی م چې دا لوښی واله او دا د مشکو ډک که راکه هغه ته یې راځه کښېنه اوس به یې ډک کړمه بس جوړ راغله ښه تیاره توره راواغشتله او دا سړی چې څنګه و نو سر ته پرېوته احمد یتیم هم دربار ته ورغی هغه چې سړي ته وکتل احمد یتیم راغی دې خوا مخکې لوښی واپس راورسېده لوښي نه چې سر لړ کړ نو هغې کې بل شی پروت دی احمد یتیم ورته مخامخ روغ ولاړ دی یو ځان له یې راوغوسته وی دا څه معامله ده هغه ورته یې څه وی خو تا لوښی راکړه چې دا سړي له یوسه چې راغله د مشکو ډک که نو په لاره دا سړی راغی ده راته چې زه به یوسم نو بس ما لوښی هغه له ورکړه نور خو نیم خبره وی ته راشه وګوره چې هغه لوښي نه سر لړ که ویې کته نو د سړي سره پروت دی وی دا څوک دی نو احمد یتیم ورته وایي چې صاحبه تا ما سره احسان کړی دی تا په کور کې زه لوی شمه او ما سره د ډېرې ښېګړې کړي دي خو تر اوسه پورې ما په زړه کې د راز یو خبره ساتلې وه چاته مې ال نه وي خو تا یو ځل زه خپل بیټک ته لېږلی م خپلې خاص کمرې ته او چې څنګه زه ورغلم نو دا سړی چې دا سړی اوس پروت دی دا سړی ما ولیده چې ستا په کور کې بدکار شروع کړی دی هغه سات زما نه وتښتېده او ستا کور والا مال هم دعوت راکړه خو ما ستا احسانات مخې ته رالل نو ما وی چې اسم ګناه ده خو د محسن په کور باندې حمله ده نور هم ګناه ده نو ما کار ونه کړ نو بادشاه ورته وی چې ښځې خو ما ته یاد کړی وی چې تا حمله کړې ده او ما ستا د وجلو حکم کړی دی تا له چې مې لوښي درکړ چې دا یو سودا به د مشکو ډک راوړې دا سړي ته ما ویل چې دا لوښي څوک در وړي د هغه نه سر قلم کا نو تا نه ده واغېسته واقعي چې کوم مجرم هغه ته د خپل جرم سزا ورسېده خو تا چې اوسه پورې څه کړي دا په اخلاص کړي دي نو دا ستا د اخلاص برکت دی ته الله بچ کړلی او د ښځې نه بیا تپوس وکړه ښځې اقرار وکړه چې او احمد یتیم باندې ما اسې الزام لګولی او کوم سړی چې قتل شو اصل غدار همدغه سړی و چې ستا په کور باندې د حمله کړې وه
बादशाह چې حقیقت حال معلوم کو واپسې د خپل خزم د قتل حکم یې وکړو چې تا ماته نه دي کتلې ته زما په نکاح کې وې او بد فعل لیکو. نو خبره د اخلاص ده چې احمد یتیم کې اخلاص نو د دنیا د رسوایۍ هم الله بچ کو د قتل نه هم بچ کړی دی. کم چې مجرم او غدارو هغه ته خپل جرم سزا ورسېدله. نو که موږ هر یو عمل دې طریقه باندې کوو چې په دې معنی الله رضا شي نو په هر نیک کار کې الله پاک د اخلاص د وجه برکتونه اچي. د دنیا حالم خوي د آخرت حالم خوي. دنیا کې بم فراخي او آخرت کې هم او ارزه کې با مختورن نه روخانه مخ بګرځي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك. दिल बम बिल्कुल भी हौसले